پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د ورځني کاري سفر لپاره سعودي عربستان ته ولاړ چې ټاکل شوی د دغه هیواد له ولیعهد او لومړي وزیر محمد بن سلمان او د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف سره لیدنه او خبري وکړي. ترکي رسنیو د راپور له مخې د ترکیې د ولسمشر د اړیکو اداري مشر برهان الدین دوران په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دغه لیدنه په سیمه کې د انقرې د ډیپلوماټیکو هڅو په چوکاټ کې ترسره کیږي، خو تر اوسه د خبرو اجنډا او موضوعات په اړه جزئیات نه دي خبره شوي. ترکي رسنیو ویلي تمه کیږي چې په دغو لیدنو کې په دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې پر وروستیو تحولاتو خبرې وشي. رویټرز خبري اژانس د سیمې د دوه باخبرو سرچینو له قوله بیا راپور ورکړی چې ټاکل شوی ترکیه، سعودي عربستان او پاکستان نن په سعودي عربستان کې یو ګډ دفاعي تړون لاسلیک کړي. د راپور له مخې تمه کیږي چې دا تړون به د دریو هیوادونو ترمنځ د دفاعي او امنیتي همکاریو د پیاوړتیا لپاره یو نوی ګام وي. د ترکیې حکومت تر اوسه د دې غونډې رسمي اجنډا نه ده خبره کړې، خو باوري سرچینې وایي چې د سیمې امنیت، د سمندري لارو ګواښونه، د ایران د جګړې اغیز او دفاعي همکارۍ پراختیا په د بحث مهم موضوعات وي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي تمه لري چې د امریکا او ایران روانه جګړه به ډېر ژر پای ته ورسیږي. هغه زیاته کړې چې هورمز تنګي تر یوه حده پرانیستی دی او د ایران په اړه خبرې په ښه توګه روانې دي. په همدې حال کې د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې تهران او عمان د هورمز تنګي لپاره د نوو ترتیباتو پر سر د هوکړې کېدو ته نږدې شوي، خو دا به د تنګي د بشپړ بیا پرانستلو معنا ونه لري. له بلې خوا ایران نوی کورني هوایي دفاعي سیستمونه هم معرفي کړي او ویلي چې دغه سیستمونه د بهرنیو او لوړ لګښت لرونکو دفاعي تجهیزاتو لپاره ارزانه او اغیزمن بدیل ګڼل کیږي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي له ګاونډي هیوادونو سره د ایران اړیکې د پخوا په پرتله ښې شوي او همکارۍ په ښه کچه روانه ده. هغه ویلي له بندیزونو او محاصرې وروسته ایران له ګاونډیو سره خپلې سوداګریزې لارې رامنځته کړي او پراخې کړي دي. پزشکیان زیاته کړې چې ګاونډي هیوادونو د ایران د مخالفو عناصرو ته د خپلې خاورې له لارې د ننوتلو مخه هم نیولې ده. ما این راه رو که بستن طبیعتاً راه‌های مختلفی رو با همسایگانمون داریم طراحی میکنیم، تجارتمون رو با اونا داریم گسترش میدیم، داد ستدمون رو داریم بیشتر میکنیم، چون نمیتونیم پول جابجا کنیم طبیعتاً به صورت تهاتری دارن عمل میکنن. ارتباطمون با همسایگان بسیار بهتر از گذشته است. کشورهای همسایه با ما همکاریشون خیلی خوبه. اصلا یکی از برنامه‌هایی که تو این جنگ بود اغتشاشات، تنش‌ها از شمال غرب و جنوب شرق بود. اینا میگفتن از اون ور یه تعداد آدم میاد و اونجا اغتشاش ایجاد میکنن. خود کشورهای منطقه اجازه ندادن کسی از اون طرف به این راحتی وارد بشه و اغتشاش ایجاد کنه. له دې سره سم د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي تمه لري چې د امریکې او ایران روانه جګړه به ډېر ژر پای ته ورسیږي. ټرمپ ویلي ایران به ونشي کولی چې د اوږدې مودې لپاره دې جګړې ته دوام ورکړي، خو د پای ته رسیدو د وخت او څرنګوالي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. هغه د امریکې د پوځي مهماتو د زیرمو په اړه ویلي د ځینو وسلو زیرمې نږدې نامحدودې دي، خو د ځینو نورو تجهیزات محدود دي. ټرمپ زیاته کړې چې د امریکې دفاعي صنعت د پوځي تولیداتو د زیاتوالي لپاره نوې فابریکې جوړوي. په همدې حال کې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هورمز تنګي د بیا پرانستلو په اړه له ایران سره د احتمالي هوکړې د پوښتنې په ځواب کې ویلي هورمز تنګي اوس هم تر یوه حده پرانیستی دی. زما په اند خبرې په ښه توګه روانې دي. ایران به ونه شي کولی د اوږدې مودې لپاره دې جګړې ته دوام ورکړي. بلخوا د ایران دولتي خبري اژانس د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړی چې ایران او عمان د هورمز تنګي لپاره د نوو ترتیباتو پر سر د هوکړې له کېدو سره نږدې شوي، خو دا هوکړه به د دې مهمې سمندري لارې د بشپړ پرانستلو په معنا نه وي.
دا په داسې حال کې چې ایران د هوایي دفاعي په برخه کې د نوو کورنیو جوړو شوو سیستمونو د معرفي کولو خبر ورکړی. ایراني چارواکو ویلي دغه تجهیزات د هیواد دفاعي وړتیا د پراختیا او پر بهرنیو وسایلو د اتکا د کمولو په موخه جوړ شوي. د ایران دفاعي چارواکو په وینا نوي سیستمونه د هوایي ګواښونو د مخنیوي لپاره د کارونې وړتیا لري او د ورته بهرنیو تجهیزاتو په پرتله د کم لګښت بدیل ګڼل کیږي. ایراني رسنیو راپور ورکړ چې دغو دفاعي وسایلو جوړول د ایران د پوځي ځان بساینې د پروګرام یوه برخه ده، خو تر اوسه د دې سیستمونو تخنیکي مشخصات، عملیاتي واټن او دقیق وړتیاو په اړه بشپړ معلومات نه دي خپاره شوي. د تخار په مرکز طالقانو ښار کې د کورنۍ لاسي صنایعو او تولیدي محصولاتو 3 ورځنی نندارتون د شرکتونو په ګډون جوړ شو. د نندارتون ګډونوالو ویلي د دوی نندارتون موخه د کورنۍ تولیداتو ملاتړ، د هیواد د داخلي ظرفیتونو معرفي کول او د افغان جوړو محصولاتو پیر او کارونې ته د خلکو هڅول دي. د نندارتون لیدونکو هم د دغه ډول نندارتونونو جوړیدل د کورنیو محصولاتو د پیژندنې لپاره ښه فرصت بللی او د دوام غوښتنه یې کړې ده. د تخار ولایت په 3 ورځني نندارتون کې لسګونه شرکتونه له بېلابېلو برخو راټول شوي څو خپل تولیدات، لاسته راوړنې او وړتیاوې له خلکو سره شریکې کړي. له لاسي صنایعو نیولې تر تولیدي او سوداګریزو توکو پورې د نندارتون په بېلابېلو غرفو کې تولیدونکي وایي که خلک د کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړي او افغان جوړ توکي وکاروي، د هیواد اقتصاد به وده وکړي او د کار ډېر فرصتونه به رامنځته شي. نمایشگاه و ساختن صنعت، تجارت، کارها همه از این سببش امنیت است. اگر امنیت و آرامی نباشه تجار ما پیسه خود مصرف کردن نمیتونه. نمایشگاه تولیدات داخلی کشور در ولایت تخار برای 3 روز از طرف شرکت سیکارام احمدی با حمایت سپانسر طلایی تسریع رفاه افغانستان تدبیر یافته که در این نمایشگاه از تمام افغانستان نزدیک به 70 شرکت گوناگون اشتراک کرده و هدف این نمایشگاهی است که ما با تولیدات داخلی خود بازاریابی بکنیم. د نندارتون جوړونکي وایي د دې پروګرام اساسي موخه د کورنیو تولیداتو ملاتړ، د هیواد د داخلي ظرفیتونو معرفي کول او د افغان جوړ محصولاتو د پیر او کارونې لپاره د خلکو هڅول دي. ما به نمایندگی از شرکت اماراتی زغالسنگ شمال در دومین نمایشگاه محصولات تولیدی داخلی در ولایت تخار برگزار شده بود ما اینجا اشتراک کردیم، غرفه گرفتیم. شرکت اماراتی زغالسنگ شمال محصولات تولیدیش عبارت از زغالسنگ میباشه. ما انواع مختلف زغالسنگ با سایزهای مختلف اینجا آوردیم با نمایش گذاشتیم تا همه متشبثین متقاضی بتونه از نزدیک زغال مشاهده کنه و زغالسنگ مورد نیازش انتخاب کنه. نمایشگاهی که امروز برگزار شد البته دومین نمایشگاه دولت تخار برگزار میشه دیگه، برای دکاندارا، برای تاجر، برای کسب و کارهایی که شرکت‌های داخلی که تولیدات داخلی دارن یا به نمایش گذاشته میشه محصولاتشون، میتونه که یک روند بسیار بازار در عرصه فروشاتشون داشته باشه. د نندارتون لیدونکي هم وایي دا ډول پروګرامونه نه یوازې تولیدونکي د خپل فعالیتونو دوام ته هڅوي بلکې خلک ته هم دا فرصت برابروي چې د هیواد له کورنیو تولیداتو کیفیت او ډولونو سره نږدې بلد شي. ما امروز خیلی ها خرسند هستیم از برگزاری چنین نمایشات. دیگه امیدوار هستیم که نمایشات همیشه برگزار شود به خاطر رشد صنعتکارای ولایت و ولایت‌ها هم جوابش خیلی خوب است که ما شرکت‌های تولیدی شرکت‌های تولیدی از قبیل هر شرکتی که باشه میتونه اونا تولیداتشون رو برای نمایش بذارن. هم سر دکاندار خوب هم در تجارت و این قدر مشکل به این قدر است که در 1 سال یک بار اینا برگزار میکنن، باید 6 ماه 3 ماه 5 ماه بعد که اصلا یک بار برگزار کنن. همچنین برنامه ها باعث میشه که تاجرین بهتر و خوبتر فوکسشون به تجارت داشته باشه و کسب تجارت بهتر داشته باشن. و این بار ما با مجموعه یارقین آمدیم اینجا.
په تخار کې د کورنیو تولیداتو درې ورځنی نندارتون د افغان تولیدونکو د ځان بساینې او اقتصادي ودې لپاره د هغوی هڅې انځور کړي. هغه هڅې چې د کورنیو تولیداتو د ملاتړ او د هېواد د بازارونو د پیاوړتیا لپاره هیله بښونکی ګام بلل کېږي. د یک ټلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو زموږ خبري سرویس په همدې ځای پای ته ورسید. له ملتیا مو مننه.